د سیمې د اقتصادي اتصال، انرژۍ د ځان بسیاینې او دوامداري پراختیا په لور د افغانستان د هڅو په دوام د ټاپ پروژه د هیواد لپاره له مهمو او بنسټیزو اقتصادي مرحلو څخه بلل کیږي چې عملي کېدل به یې د برېښنا تولید، پانګونې او کاري فرصتونو په برخه کې مهم بدلونونه رامنځته کړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالباري عمر د ترکمنستان له استازو سره په کتنه کې د ټاپ پروژې پر پرمختګ هر اړخیز بحث کړی دی. ښاغلي عمر ډاډ ورکړی چې د پروژې د مسیر نقشه وروستی شوې او په نږدې راتلونکي کې به له ترکمنستاني لوري سره شریکه شي. محترم دکتر صاحب عبدالباری عمر رئیس عمومی د افغانستان برېښنا شرکت با نماینده های کشور ترکمنستان و مسئولین پروژه تپ دیدار کردند و از پیشرفت پروژه تپ به جانب کشور ترکمنستان توضیح داده شد. به مو ترتیب دکتر صاحب عمر از پروژه تپ را مسیر نقشه رایش به کشور ترکمنستان توضیح داد، به این معنا که ما نقشه راه را نهایی ساختیم، یعنی در افغانستان برېښنا شرکت مسیر نقشه راه را نهایی ساختند و عنقریب با جانب کشور ترکمنستان شریک ساخته میشه. نوموړي همدارنګه د ټاپي پروژې له لارې د غازو پر بنسټ د برېښنا د تولید پر پلان خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې د پروژې د عملي کېدو لپاره د غازو د بیې نهایی کېدل اړین دي. به اون ترتیب دکتر صاحب عبدالباری عمر پلان تولید برق را از پروژه تپی نیز با جانب کشور ترکمنستان صحبت کرد و از اونا خواستند تا قیمت گاز را نهایی بسازند. وقت قیمت گاز نهایی شد که ما قدم‌های بعدی را به خاطر استفاده تولید برق و استفاده گاز پروژه تپی هم قابل بحث است که در این مورد بحث شد. هر دو طرف روی از این پروژه ها تاکید کردند و خصوصا کشور ترکمنستان وعده همکاری داد که ما در هر دو پروژه برای ما خیلی مهم و ارزنده است و ما همکاری های همیشگی خود می داشته باشیم. له بلې خوا ترکمنستاني لوري د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او ټاپ پروژې د دواړو هیوادونو لپاره یو حیاتي او ستراتیژیکه پروژه بللې ده. کارپوهان وایي چې د ټاپ پروژې عملي کېدل به نه یوازې د افغانستان د انرژۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د زرګونو مستقیمو او غیر مستقیمو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو، د ملي عوایدو د زیاتوالي، د صنعت د ودې او د سیمه ییزو اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لامل به هم شي.